السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو سړی دی او د هغه جامې پلیتې وې او مونځ یې وکړه. اوس په دا مونځ دوباره کوي که نه به کوي؟ نو مسله دې کې چونکې تفصیلي ده، هغه دا ده چې دا پلیتي چې ده دوه قسمه ده. یو ته پلیتي سخته وی او بل ته پلیتي سپکه وی. یو غلیظه ده او بله خفیفه ده. سخت پلیتي مقصد شراب دي، وینه ده، مني ده، د انسان واړه بول دي، د انسان لوی بول دي، دا هغه څیزونو ګندګي ده چې د هغې غوښه نه خوړلی کېږي. دا په سخته او په غټه پلیتۍ کې راځي. فقها وایي که چېرته دا پلیتي په اندازه د درهم لګېدلې وه یا د درهم نه کمه وه، نو بیا خو ورسره مونځ شوی دی. که سړی سهون پکې مونځ کوي، مقصد هیرې وه او رایاده شوه ورته چې ویې کتله نو دا د درهم نه کمه وه، بیا مونځ شوی دی. یا مثلا کپړې ورسره نورې نه وي او دې کې یې مونځ وکړه، نو بیا مسله نشته. دویم نمبر دا دی که چېرته دا د درهم نه سیوا وه، نو بیا به دا مونځ دوباره راګرځئ. دا جامې به پاکوي، کاغذی وینځي او که جامې بدلئ، واپس به دوباره مونځ کوي، که وخت ورسره وي او که وخت ورسره نه وي. دویم نمبر پلیتي چې دا خفیفه ده، سپکه ده، لکه هغه ځناور چې د هغې غوښه خوړلی کېږي، د هغې واړه بول او د هغې لوی بول، لکه د غوا متیازې یا د چیلۍ یا د چرګې ګنګي راغله جامو سره ولګېدله، نو دې کې فقها وایي چې دا د کپړې او د لباس څلورمې حصې ته ورسېده. مقصد یو لستوڼی دی او هغه څلورمه حصه ګنده شو. نو د څلورمې حصې نه چې کم و، که مونځ یې ورسره وکړو مونځ یې شوی دی. که څلورمې حصې ته رسېدلی و نو مونځ ورسره نه کېږي، واپس به بیا دوباره مونځ کوي. دغه مې درته خلاصه وویل او تفصیل پکې شته دی. عالمګیري هم لیکلی دی او علامه شامي رحمهم الله هم لیکلی دی، او زموږ د فقه یو معتبر کتاب چې نورالرضا ورته وایي هغې تفصیلي مسله لیکلې ده. ښه.